در مرکز توزیع تذکره الکترونیکی چلستون به تعداد 45 نفر کارمند داریم که در این 45 نفر 10 نفر کارمندای ما که هست طبقه اوناس است، بقیه 35 نفر که است کارمندای طبقه ذکور داریم. خزینه طبقه است ده خزینه و د پاره خدمات رانندگی کوي چې د خزینه او طبقه د پاره د مونږه بایومټریک بیل اخیستل کیږي، خزینه اخلي او همداسې د دې ترڅنګ تعیین سن هم ده خزینه کوي. ظرفیت پذیرش مراجعین توزیع تذکره الکترونیکی مرکز چلستون به تعداد 600 نفر الی 700 نفر مراجعه میکنه که در بخش‌های مختلف در بخش ثبت نام و بایومتریک به تعداد 300-400 نفر مراجعه میکنه و در بخش توزیع همچنان نمود کسایی که تذکرهشان چاپ شده آمده به مرکز پشت تذکره خود میان به تعداد 300 الی 400 نفر. در مرکز توزیع تذکره الکترونیکی چلستون بعد از تحول به تعداد 80 الی 90 هزار تذکره الکترونیکی توزیع شده به هموطنان ما که عواید امی تذکره ها که است به حدود 24 میلیون الی 25 میلیون عواید ما به دولت جمع آوری کردیم. در مرکز توزیع تذکره الکترونیکی خدمات پس توزیع فعال است که در بخش مصنع، تذکره مفقودی، تجدید، ثبت ازدواج، ثبت تولدات، ثبت جمعی ما فعالیت داریم که مشکل مراجعین حل میکنیم. د یو ماشوم د تعیین سن په باره کې د ثبت اول نفوس په 26مه ماده کې داسې راغلی دي چې کله یو ماشوم پیدا کیږي تر 6 کلنۍ پوره کېدو پورې د دې تعیین سن د اسنادو مطابق یا کوم اسناد چې لري د تولد د هغې په اساس او که نه لري د مور او پلار یا والدینو د اظهار په اساس د دې تعیین سن کیږي او د یو ماشوم عمر کله چې د 6 کلنۍ نه پورته کیږي و کلن کیږي که دوی کوم اسناد لري د هغه اسنادو مطابق د اسنادو په کتو سره د ناظر د تثبیتیت لخوا نه د دې تعیین سن کیږي.